یو بنده په دنیا کې نیک عملونه ډېر کړي دي او د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې پیش کړی شو نو ډېر دعویدار راغله په دې سړي دعوه که د زما حق وهلی دی د زما مال وهلی دی د زما بېعزتي کړې ده نو مختلف دعوې پې وشي نو د قیامت پر ورځ باندې دولت او پیسې نشته چې یو سړی په جرمانه کې ډېر 200 روپۍ تېوال او دې بل له 200 روپۍ ورکړه نو د هغه ځای کرنسي نیک عملونه دي نو د دې ظالم منځ روژه حج زکات وغیره قبول شوي دي او هغه قبول شوي ثوابونه به د ده نه والي مظلوم له به یې ورکړي ګوره عملونه یې کړي دي او په اخلاص یې کړي او ثواب یې پرې شوی دی هغه لاړل بل ته په عوض کې ورکړي شو نو د ضایع کېدو نه د باطل کېدو نه په امن نه شو او چې کله یې وزن وشي نو بیا نه ضایع کېږي نه به باطل کېږي نو د اول باب او د آخر باب یو بل سره مناسبت راغی باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه دا بعد په بیان د دې قول الله پاک کې چې موږ به کېږدو تلې د انسان د قیامت په ورځ کې لیوم القیامه فی یوم القیامه د قیامت په ورځ کې به موږ تلې کېږدو یا لحساب یوم القیامه د قیامت د ورځې د حساب کتاب د لپاره موږ تلې کېږدو د انصاف موازین جمع د میزان ده او میزان تلی تویلی شي نو دا تله به یوه وي که دا به ډېرې وي نو دې ځای کې صیغه د جمع راغلې ده ظاهر الفاظو نه معلومېږي چې دا تلې به ډېرې وي او قرآن شریف کې نورو ځایونو کې اما من خفت موازینه اما من ثقلت موازینه نو نورو ځایونو کې هم صیغې د جمع راغلې دي نو دا جمع په دې کې حقیقت دی ترې به ډېرې وي یا دا موازین جمع د موزون ده موزون په دې تله کې تللی شوي څیزونه دا عملونه او دا اقوال دا هم ډېر دي صیغه د جمع ده خو بعضې علما فرمایي چې دا تله یوه ده نو چې تله یوه ده تعبیر تینا پا جمع شوی دی پا اعتبار دا تعدد دا اشخاصو چی دا دیر خلق عملونا با بترلی شی یا پا اعتبار دا تعدد دا اعمالو دا اقوالو پا تعدد دا موضوعاتو تعبیر تینا پا جمع شوی دی یا تعبیر تینا پا جمع کیگی د وجه د تفخیم او د تعظیم نه چې دا یو عظیم الشان تله ده دا تلې یوه ده یا ډېرې دي دواړه اقوال پکې شته په ظاهره دا لفظ د موازین جمع دی او دا موصوف دی او دا قسط ورله صفت دی او دا مفرد دی نو د موصوف او د صفت په منځ کې موافقت پکار وي نو دلته موصوف جمع صفت مفرد موافقت نشته دو جواب یې کېږي موافقت شته دا قسط لفظ مصدر دی او په مصدر کې مفرد او تثنیه او جمع سره برابر وي نو موافقت شته او دویم جواب یې دا چې دا په حذف د مضاف سره دی ونضع الموازین ذوات القسط من به کېږدو هغه تلې چې خاوندانې د عدل او د انصاف دي لیوم القیامه د قیامت په ورځ دا تله به د قیامت په ورځ څوک ایږدي واضع د تلې څوک دی نو الله پخپله فرمایي ونضع الموازین دا تلې به موږ ږدو واضع د تلې الله پخپله او د دې تلې او د ټول نگرانی او سرپرستی به څوک کوي
نو جبرائیل علیہ السلام با د دې تلې نگرانی کوي تلې سره به ولاړي او په دې تله به ټول څوک کوي نو عزرائیل علیہ السلام به په دې باندې ټول کوي او د دې تمام انسانانو د طرف نه څوک نماینده به وي که یک طرفه ټول به کېږي نه نماینده به وي آدم علیہ السلام به تلې سره ولاړي د تمامو بچو ټول ته به ګوري او پنځم نمبر خبر ده چې دې سره به یو فرشته ولاړه وي دې تلې سره او چې کوم انسان کامیاب شو نو دغه فرشته اعلان کوي فلاني د فلاني زوی داسې کامیاب شو چې چرې به ناکام نشي او فلاني د فلاني زوی داسې ناکام شو چې چرې به هم کامیاب نشي او دا اعلان به تمام مخلوق اوري دا پنځه خبرې دې تلې سره وشولې دا ټول به کېږي څنګه کیفیت د ټول به څنګه وي د قیامت لویه ورځ ده په دې کې مختلف کیفیتونه به وي کله به داسې کېږي چې دا عامل به تللی شي انسان به وتللی شي چې په اخلاص عمل کړی وي نو دی به ډېر وزندار وي او دا پریاکارۍ چې کړي دی به سپک وي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرامو کې داسې کمزور ټپ ټپ بدن والا دی یو صحابي د ونې لښته راښکته کړله او بل صحابي چې راښکته کړه نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دم دقه لښته ونیوله نو دې بل صحابي پرېښوده نو لښته اوچته شوه عبدالله ابن مسعود یې ځان سره اوچت کړ دا نری نری خپې وټاټی ټاټی کېده نو صحابه کرامو پورې خندل دونه سپک دی لښتې اوچت کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمایل د پورې خاندی ما نن خو دې تاسو ته داسې سپک ښکاري چې لښتې اوچت کړ د قیامت پر دې د احد د غر نه به هم دروڼي نو دې نه معلومیږي چې انسان به تللی کېږي دویم کیفیت دا دی عملنامه به تللی شي یو صاحب ټول ته ولاړ دی او د هغه د بدې غټې غټې رجسټر یو کم سل تله کې پرتې دي او هر یو رجسټر دومره لوی حد نظر پورې رسېږي دا ټول د ګناهونو نه ډک دی وی غرق شوم تباه شوم اوس به مې دوزخ ته بوځي الله ورته ته په امن یې په تا به ظلم نه کېږي تا سره انصاف کېږي ستا یو امانت ما سره شته دی بنده په اخلاص کلمه ویلې وه او هغه په ورکوټي چټ لیکلې وه او دغه چټ الله را وړاندې کړ نو دې په اړه کې وایي چې دا دونه ورکوټې چټ د یو کم سل غټو رجسټرو مخکې به څه وزن لري خو د نیکۍ تله کې چې کله دا ورکوټې چټ واچوي نو دا به وزندار شي او دا یو کم سل رجسټرې به سپکې شي او د ده د کامیابۍ اعلان به وشي نو بل کیفیت دا چې عملنامې به تللی شي او دریم کیفیت دا چې الله به دې عملونو ته جسم ورکړي او هغه جسمونه به تلو کې واچولی شي او به تللی شي او څلورم کیفیت دا چې بعینه دا عمل او دا قول پخپله به الله تلي شکل نه بدلېږي هم دا لمونځ روژه حج زکات وغیره دا تللی کېږي الله سره قدرت شته دا مختلف کیفیتونه د طول شته وان اعمال بني ادم وقولهم يوزنو عملونه د بني ادم او قول د بني ادم به هم تللی کېږي اعمال جمع راوړي دي او قول مفرد راوړي دي اعمال جمع ځکه راوړي چې د اعمالو دپاره اندامونه ګڼ دي لکه لاس پې جب او پوزه غوږونه سترګې دا مختلف اندامونه دي او دا مختلف عملونه کوي نو د عملونو دپاره اندامونه ګڼ دي نو اعمال جمع راوړې ده او د خبرو دپاره ژبه یوه ده نو قول مفرد راوړی دی دې نه عموم معلومیږي چې د هر چا عملونه به تللی شي
ہونا علماء فرمائی دی کہ استثناء شتری تمام پیغمبران دا دوی ټول عملونه نیک نیک دی او بد ورسره اړشتنه نو د دوی د ټول ضرورت نشته دا مستثنا دي او په امت کې بعضې ډېر نیکان خلک دي د هغوی د عمل د تللو هم ضرورت نشته او حدیث مبارک کې راغلی چې 80,000 کسان د دې امت بغیر حساب به الله جنت ته بوځي بیا دې 70,000 کې هر یو کس طرف 80,000 نورم بغیر حساب الله جنت ته بوځي نو دا د نیکو خلکو استثناء او دا سوچه کافر چې دی نو د کفر نه غیر د سره نور څه دي نیکي اړشتنه نو د دن د عمل د تللو ضرورت نشته فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا الله وی موږ به دوی له تلې ږدو نو دا هم مستثنا دي نور به تللی کېږي او دا بعضې ترې نه مستثنا شو وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية امام تفسیر مجاهد رحمت الله علیه وی دې کې دا یو ټکی راغلی ونضع الموازین القسط او بل دې وزنوا بالقسطاس المستقیم راغلی دی نو قسط او قسطاس د دې معنا سره وی معنا د دې العدل عدل او انصاف دی بالرومية د روم په ژبه کې اور دیدے کہ سوال داری چا اللہ قرآن کی فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا من قرآن عربی زبان کی نازل کرے دے امام مجاہد وی جدائیوٹا کی پکی دا عربینا دا روم دا جبی دے نو دیرا دا قرآن دا عربیت نا اوستو دا دی جواب داری کہ قسط و قسطاس اصل کی دا عربی خپل لفظ دے اور روم خلق هم پدق معنی که هم استعمال که نو هم دا عربی دی هم دا رومی دی دیتوی توافق دا لغتینو دا تنور لفظ پا پختو که تنور دی پا اردو که تنور دی پا فارسی که تنور دی و پا عربی که تنور دی قرآن که راغلی وفارت تنورو نو دا تنور لفظ پا قرآن کے راغی نور بسوکسوی چه پا قرآن کے پختو راغلا نا دا تنور دا عربی خپل لفظو پختنو پا پختو کے هم پا دق معنی استعمال کر نو هم دا عربی دی هم دا پختو دی نو دا سی مو چه قرآن کے پختو راغلا دا سی اوایا چه پختو کے دا قرآن تکی راغی نو دیتوی توافق دا لغتینو داسې ډېر ټکي دي چې په مختلفو ژبو کې هغه یو شان استعمالېږي لکه حوض پښتو کې هم حوض دی اردو کې هم دی فارسی کې هم دی په قرآن کې په عربی کې هم دی حوض نو دې ته وایي توافق د لغتینو نو دا قسط او قسطاس دا د عربی هم دی د رومي هم دی نو دا توافق د لغتینو شو